بسم الله الرحمن الرحیم. څوک چې په جرمونو کې یو ځل ککړ شي قدرمنو د هغوی په دې معاشره کې بیا عزت پاتې نشي. په رحیم صاحب یو جهان مننه زن زر زمین په دې باندې دا جرمونو د دې نه تاویږي راتاویږي د هلک پلار اوسس چا ووجه نو شاته محرکات د زنانو یا که نور سو. داسې ده موږ ته اطلاع میلاو شوه د شپې تقریبا 10 بجې وې. زه په ډیوټۍ باندې وم چې یاره داسې یو موټر کار روان و غالیګي سایډ ته، هغې باندې پایر شوی دی او هغې کې یو کس لګېدلی دی، مړه دی. پوري طور زه موقع ته راورسېدم. زموږ د مورر صاحب چې دی چونکې ده ته فاصله لږه وه، دی زمانه مخکې موقع ته رسېدلی. په هغې موټر کار کې یو کس قتل شوی پروت و. موږ پوري طور پوسټ مارټم او د قانوني کاروایۍ دپاره هسپتال ته ولېږو. هغې کې بیا موږ د دې دا ورثه چې دي راوغوښتل د ده مقتول دا زوی دا موجود دی، دی رپورټ کوي چې زما دا پلار یو میاشت مخکې څه بدنام شوی و، د هغه بدنامۍ له کبله د جیل ته تللی و او نن د جیل نه راووتو او غالیګي سایډ ته په موټر کې روان و چې په ده باندې هغه بدنامۍ په تور کې پایر شوی دی، بیا دی په چاقو موالی شوی دی، قتل کړلی شوی دی. نو د دریو ملزمانو خلاف دې داویداري وکړه چې په هغې کې یو د هغه زنانه خاوند و سره 2 کسرونه شامل وو. نو موږ هغه درې واړه ملزمان اریسټ کړل، هغې نه هغه ریکوري وشوه. شاته پس منظر یې دا دی چې په دې کې د دې یو ملزم کور والا چې کومه وه د ده والد صاحب خلاف یې دا الزام و چې ده دا اغوا کړې ده او د بدنامۍ دغه تور پرې لګېدلی دی. دغې له کبله دی دا یوه میاشت په جیل کې و چې کله هم د جیل نه راووتو نو هغه ورته په دې رحیم آباد حدود کې په تاک کې موجود و او هغه باندې پایر کړی دی، په چاقو موالی او قتل کړی دی. دا د کلي ما خبرو د غیرت په نوم قتل دا دلته یا په هر ځای کې چې کېوي پښتنو سره ریلیټډ خبره کوم دی په دې کې بالکل دا چیز نه برداشت کوي. ستاسو قانون په دې کې څه وایي؟ داسې ده دا خو د پښتو معاشره ده. پښتون چې کوم دی دا تاسو ته هم معلومه، تاسو هم پښتانه یې، قتل بخي خو خپل عزت او غیرت چې دی دا چېرته نه بخي. نو هغې کې بعضې وخت بیا دی د قانون نه هم مخکې کار وکړي، قانون په لاس کې واخلي. کله چې د غیرت او د عزت خبره راله دی بالکل نو کمپرومایز په دې شي کې بالکل بیا کمپرومایز نه کوي. نو د دغې رشته دارۍ د دې لین دین د دې تلو راتلو د دې هغه تل داسې آزاد شوي دي یو بل سره چې د ده هغه والد صاحب داسې یو اقدام کړی دی چې هغه د دې دپاره هم د شرم او د تکلیف یو موقع جوړه شوې ده او په 2 خاندانونو کې او په 2 رشته دارو کې د هغې نه دښمني او تربګني جوړه شوه. فضل صاحب تاسو یو عام غونډه کې کوېشن دی چې په دې حالاتو کې چې کوم سیکشن اف لا لګي نو آیا دا بیا خبره کمپرومایز ته ځي که نه؟ په دې کې هم څوک چې ته 500 ته رسېدلي دي په آنر کیلنګ کې. موږ ته خو د هایپس نه اړر دا دی چې یاره داسې هانر کیلنګ چې کله وشي نو هغې کې موږ په خپل مدیت کې پایار کوو. خو بعضې وخت چونکې پارټیانو خپلو کې کمپرومایز وکړي نو هغه کمپرومایز له کبله بیا چې کم دی نو هغه عدالت اکسپټ کوي او بیا پکې د هغې کې چې کم سیکشن اپلا دی نو هغه ورته هم ماف کوي. صحیح ده. یعنې ریشو څه ده؟ روغه پکې روغه کمپرومایز پکې ریشو ده جي. کمپرومایز که ونشي نو بالکل دغه چې کم دی ملزم چې کم دی نو هغه تختدار ته رسي. فضل صاحب ستاسو خو ایکسپیرینس دی، تجربه ده ماشاءالله په ډېرو تاڼو کې هم پاتې داسې واقعات کېږي. راځي ولس ته څه ویل غواړئ جي؟ ولس ته هم لکه څنګه چې ما د تاسو ته مخکې وویې چې کله هم په رشته دارۍ کې د یو بل سره د کور د تلل راتللو ازادي جوړه شي نو هغه کور عزت چې کم دی نو هغه خپل عزت ګڼل پکار دي. څنګه چې ما تاسو ته وویې چې پښتون چې کم دی هغه تا ته خپل قتل ماف کوي خو د خپله بېعزتي چې کومه ده هغه په هېڅ صورت کې تا ته نه ماف کوي او بعضې وخت دی د قانون نه هم بالاتر شي. هغه کم د قانون خبرې چې دي یا د شریعت خبرې چې نعوذ بالله هغه ته هم شاته پاتې شي. فضل صاحب اخري تپوس کوم تقریبا څه کم 4.5 लाख روپۍ هم په دې ګاډي کې پرتې وې. بالکل داسې دا هغه د مقتول چې کوم پاسمانده بیک و هغه زموږ د مورر صاحب په لاس باندې ورغلی و چې تاسو مخې ته ولاړ دی او د ایماندارۍ هغه مظاهره وکړه هغه یې ما ته حواله کړو چې په دې کې 4 लाख
30,000 روپۍ نقد موجود دي هغه چې بل ورځ کله هم د مقتول دا زوی موږ له راغی نو موږ ته دا سوال وکړو چې بالکل د کور خرڅ کړو او داسې رقم د سره وو نو هغه موږ دي ته هم هولي سولي هغه یو روپۍ وشمارله او حواله وکړو ته په دې وخت کې الله پاک دې هغه وخت نه راولي که ما چې شمپوشي کړی وی یا زما د مورر چې شمپوشي کړی وی نو هېڅ قسمه شاته هېڅ قسمه ثبوت یا دغه نه و ریکارډ نه و بس مجید صاحب دا وخت کې خو د ایمان پته لګي که نه چې 4,30,000 روپۍ پرتی او تاسو یو شت کې بیا ورسوي او یقینا چې د دې ولس په تاسو ته سترګې ځکه چې دا وردي دا یو حلف دی یو قسم دی یو سوګند دی د پاره د چې تاسو د عزت او د مال بدی حفاظت کوي اخري تاسو کوم مارر صاحب دا تاسو کله په دې وخویل ورسوي دا به کې دا پیسې غټیم پرتی وي خلک ورته ولاړو دا جی کسان مسان و د ډېر راټول شي ولاړو وته بیا موږ ډبل 1 ډبل 2 ته اطلاع وکړه او هغه راغی او دغه باډي چوته کړه او دی لاړو موږ چې بیا بیک راوړو نو د نور سامان سره 4,30,000 روپۍ چې پر وخت ما د ایسټو سه په نوټس کې راوستو او بیا د دې والده صاحب رااله او د هغې په موجودګۍ کې موږ هغه پیسې دې ته حواله کړې چې امان یو وړه غونډه کې د مخلوچي بیا د مقتول دی بچنګي سرخ دو درې مختصر خبرې کوم موږ سره اوسئ Dr. Iramzeeb Dental and Skincare Studio. Treatments available: chemical peeling, mesotherapy, skin glow, weight reduction, hair regrowth, hydrofacial, hair and face PRP, whitening injections. नए दौर की जदीद मशीनों से अब मौजूदा सहूलतें दस्तयाब हैं। मसूड़ों के तमाम जुमला अमराज की तशखीस और उनका इलाज। राब्ता नंबर 0333338037। دا د پلار زوی چې وجل شو دا یم پلارو جی دا څه واقعیت و دا خبره دونه لرې لاړه او خره شوه بدنامۍ ته لاړه دا بس مونږ پلار باندې انظام لګېدلی بیا په جیل کې یو میاشت وشته بیا چې راووتلو د کسانو په چړو په پیر باندې وشته دا تاسو رشته دار یې او جی رشته دار یو او هغه زنانه څه شو زویه هغه په دارالامان کې مطلب دا خو بس کورونه روان شو هغه هم لاړه ختمه شو پلار دې مړ شو مونږ پلار وفات شو څو ورځې ایشتې یو ورځ یې ویشتې او د پلار به څه روزګار کوو پلار مې 100 روپه واړی کوم ته څه کوې زویه زم څوري ساتم ښه دې څیزونو ته مطلب ستاسو هم مورکې وکړه نه هغه په دې باندې ستا داجي ته څه وی نه چې بهی دا څیز به لړخته ځي چا زه پیونه په دغې مونږ دغه ورته نه وکړی مونږ ته پته نه وه او جی دا خبره څنګه خوره شي چې دا واقعي داسې ده دا بس زموږ په پلار باندې ځم مونږ په خپله کارونو کې به هغه هم په کار کوو 5-6 میاشتې به یې تختبند کې ویستي دي کور ته به راتلو هفته پس به راتلو او بیا په کار ځای ته تلو ستا والد صاحب څه وي چېرې به یې زه دی کې زما څه قصور شته نشته څه خبره به یې کوله په دې نه په دغه کې مونږ ته څه نه وي او دا دونه پیسې د پلار سره په دغه ټیم کې څه کولې دا خو کور خرڅ کړی و جي زمونږ کور یې خرڅ کړی بیا دې شو صاحب په لاس مونږ ته میلاو شوې 4,30,000 روپۍ وي دې کې خو اکثر کله خبره ډېره عدالتونو ته لاړ شو ډېر وروسته پیسې میلاوېدې ته خو دا پیسې ډېرې زر میلو شوې دا موږ ځان سره امانت ښودې وې کیس پراپرټي نه وه او کیس کې ریکوري نه وه نو چې کله موږ امانت کې ښودې نو هغې کې بیا موږ سره دا اختیار و چې یاره موږ دې ته هغه امانت لوټاو کړو هغه د اسلام هم موږ ته درس راکړی دی موږ ته زموږ کورس هم کړی دی او چې امانت په وخت باندې ورکول پکار دي رب دې زموږ یو پرده وساتي جي دا رشتې دا ډېرې درنې وي خو ډېرې حساسې هم وي دا اسلام او زموږ شریعت موږ ته په دغه رشتو کې د دې د پالنې هم چل او طریقه ښولې ده نو بس نور تاسو خو خیار خلک کې ایس ایچ او صاحب خبره چې هر څومره خو او پښتانه خو خپل غیرت او خپل عزت سودا نشي کولی نو بیا عدالتونو ته خبر وروستو ځي د ټول نه مخکې ګولۍ راسي دغه ګولۍ او چې څوک په دغه انصاف کوي نو انصاف خو کېږي نه کورونه پرې روان شي خو بهرحال چا پیرچل دی دې نه سبق واخلي چې چېرته یو بچی یتیم شو نو بل اړخته یو بل کور هم روان شو رب کائنات دې زموږ یو پرده اوسي ایسه جو صاحب یو جهانمن دی تھینک یو جی ډېره مهرباني شکریہ